دا حدیث چې محترم ورونو ډیر د امید والا حدیث دی، ځکه چېرته موږ په روزمره زندګۍ کې وګورو موږ ډیر په ګناهونو کې واقع کیږو، او دا حدیث داسې حدیث دی چې انسان ته امید ورکوي، د الله د رحم اندازه ته لګي په دې حدیث کې. حدیث قدسی دی، الله رب العالمین فرمایي ای بنده که چېرته تا دومره ګناهونه کړي، دومره ګناهونه چې د اسمان تر کنارو پورې رسېدلي، دا ځمکه دې مکمل ډکه شوي، او بیا ته ما سره مخامخ شي، خو یو شرط پکې دا دی ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، او ما سره دې شرک نه وي کړی، لاتیتک بقرابها مغفره، زه به ته همدغونه مغفرت وکړمه لکه څومره چې تا ګناهونه کړي دي. د حدیث کې انسان سوچ او فکر وکړي، رب العالمین د مهربانۍ کوم اصل او حقیقت دغه انسان ته معلومیږي چې موږ څومره مهربانه رب لرو، نو بیا ولې موږ شیطان چې دی هغه د ناامیدۍ طرف ته بوځي او موږ ته وایي چې تا ګناهونه ډېر کړي، تا به رب وبخي که وبه دې نه بخي. نه، ډېر مهربانه رب لرو، خو هغې ته واپسي پکار ده او په صدق سره چې رب العالمین ته رجوع کول پکار دی او د خپلو ګناهونو د خطایانو توبه ویستل پکار دی. الله انسان د ټول ګناهونه چې دی هغه بخي.